روغ لیونی دی خلکا روغ لیونی روغ لیونی دی خلکا روغ لیونی سر دا پاسا سر دے ماتاتے کا افسر دے فلزان سراپا شر دے پزما کا باندے گردی خیال برا اسمانی روغ لیونی دی خلکا روغ لیونی روغ لیونی دی خلکا روغ لیونی لازو قدوی نا وقت دے اولادو تو دی خوارا شکر خوارا دام دون پاستر گلون شي پاستر گلون شي وار پاردا نقطا دے دا ململ څوک دی جی چې ټول کور بار دنه په خوبل کړی دی نو سکسي صاحب دا څه خاص ملما دی دا وی وی آئی پی دے وی وی آئی پی جی سکسي صاحب دا څوک انګریز دی تاسو ته مونږ گئی دیکھو مونږ گئی ټول دا مړ دیکھو ته مونږ نه پریشان نه توي چې ونه خو دې مل ماته مونه چرموي غره بالکل حالات کنټرول دا واه ټول پارام ولاړی جی حالات کنټرول دي ټوټلی کنټرول کار 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 او بس کار دا زما اصول دي حالات کنټرول دي جی دې ته مې د ملما متعلق هدایت ورکول ټول د کوی بالکل کنټرول نه دي کنټرول د وخت نه وړاندې زما په یو خبره باندې یقین نشته دا زما اصول دي سیکرټري تاسو هم سیکرټري نو لاس ولري ګانو جیبانه تمام کنه دا څه چل دی ته دلته حالات کنټرول کوه دنه ګورم چې څه حالات دي جګه سبا کنټرول کړه حالات تمام په مزه اوس به ځان خو کړو دا ګوره هر څه ټیک دي که نه هر څه ټیک دي خو ته به له خیال ساتې د مخ نه به بډې نه وې ځکه چې ستا په دې مخ باندې د دې هېڅ ګنجایش نشته څه ته زما مخ پورې خندا کوې خدای دې نه کړي الله دې نه کړي چې زه به داسې ګستاخي وکړم خو لږ احتیاط پکار دی احتیاط تا ته خو پته ده احتیاط زما نن خو دا کتاب د لاس نه کېده که نه شبو دا اډرس وټ ډیټ تاسو مور او لور زما په اصول ولې نه پوهېږئ نو دا خو به ډېره ګرانه شي خدای راوستې ده خدای زه حالات ګورم او تاسو ګوره دا لوپټې په سرونو پټې کوي یو دوه رانه خطا دي سرونه په لوپټو پټ کوي یو بوټا الله بوټا ته چې نیولې سر حالات کنټرول دي خاورې کنټرول دي ورشه لکه وزیر باچا وګوره څوک ورډبئ چوه حالات کنټرول کړه اما ګوتن السلام علیکم دادا وعلیکم السلام دا د څنګه نوکر ساتلی دی چې دې ما نه پېژني مرزا صاحب دا نوی نوکر دی کله کېنه باټې کوله ما تا نه تپوس نه دی کړی السلام علیکم ماما جی وعلیکم السلام دوی خوی سره څوک داسې ملاوېږي دغه شان دا مې د له دې له راغوستی دی چې دا نوکران به دله ټیک ټاک یو دادا دنه راځه هلو جنکه لکانو سره لاس نه میلاوئ سرفرازیه تا دا دیسي انګریزان پوه کړي نه دي سرفراز اوس به موږ شرمېږي دا والله موږ سرفراز خان نوم یې دی مانه رشته مانه بالکل یې رو که نه بیبي سلام علیکم بیبي دا په سترګو تکې ناست و اوس ته ولیدم قسم په خدای یو دوه رانه خطا شوي پوه شوې نه یم بیبي سرفراز پلاره تا واورېدو ما درته وایي چې نه ځو نه ځو بیبي اوس خو رالو یو چې دمه خوشي یو بیبي خدای راسي جړه راځي زه خو درته نوره نه څارم وره کنه بیبي دا خبره وره کنه بیبي داسې وچو چوپ شئ
یاره ناوي په خوی کې ټوله ماماګانو ته تلي هر ځای دې شور جوړ کړی کېنه واه واه ناوي واه ما ته خو هغه ناوي توب را یاد هلکه نن به بیا منیجر صاحب ګلسون لګولې دي بیا به څه د خپل غنس خبره کوي یا لکو خبره واورئ چې زمونږ د خبرې اورېدو وبخشي نو ګلسون به لرې کړي او چې د خپلې خبرې وارې راشي نو دروازه پټاپټ بند کړه خیر خدای سر ویم حالات د کنټرول نه بهر دي تاسو دننه راشئ سر حالات کنټرول غواړم ټوټلي کنټرول سر څه دې وایي هلکه دې پوه کړئ ما ته په دویم ځل خبره کول داسې چې لکه انکم ټیکس ورکومه سیکرټري صاحب وایي حالات کنټرول غواړم ټوټلي کنټرول او سر حالات قابو دي د تاشکند هغه کسان راغلي وو ما ورته وی مې صاحب به راشي ټوټي ګله ټوټي ګله یس سر ویم ټول ځان پوه کړئ چې کوم تپوس وکړي نو ورته وایي چې صاحب اسلام آباد ته تللی دی زه به پوه کم سر زه به پوه کم ګلسون ورته غوږ دې ولګوه دفتر کې چغې مه وهئ دی منیجر صاحب راځئ مه وهئ چغې چا به یوځئ درې واړه وځئ خدای خبر چې نا کومو خلکو کې راګیر شوی ما د چا غوږونه کار نه کوي د چا عقل نشته زما خو ټول دماغ بې کنټروله کړم دوی خو ما ته وګورئ ما ته لږ دا تاسو یو بل ته سترګو کې څه وایي بابا موږ خو ستاسو خبرې اورېدې ما لا خبرې نه دي کړي او په دې زموږ خبرې ښې نه لګي ویم ناوې که یو سترګی جاړي او بلې خاندي زمونږ خبرې ته به غوږ دي ولې نه دادا ولې نه د تجلي خو ستاسو د بېبې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي ډېرې او ستا نه ولې نه دا تاسو څه وایي دادا ناوې ووایه ورته پخپله ورته ووایه دې خوا ګوره لږ ما ته دا ستا او که نه دادا داسې چل دی چې مونږ ګلفام ستا جولۍ ته غورځوو راشه کښېنه په ارام زما خبره اول واوره تا ونه لیده چې ښځې ورته اشاره وکړه څنګه تا بېدار دی د ښځې دا خو چې زما خبره نه منې د نن زمانې ښځې سړي په اشارو کښېنئ باسئ کښېنئ باسئ سرفرازیه دا مور دې څه وایي ودرېده وایي که د ښځې نه یېرېږي ولې به یېرېږم دادا اخر زوی د چا یم د سرفراز خان پلاره دا خبره خو ستا ما ته راواړوله خو زم د چا نه یېرېږم نه شکر دی د غر عمره رور مې ژوندی دی او اوس مې ساتلی شي ما په رور مه یېروه د غر عمره رور مې ژوندی دی زه ستا د رور نه یېرېږم زه خو زمونږ د خاندان د چا نه سترګه نه سوځي واته ستا خاندان ما ته معلوم نه دی څه د سرفراز خان پلاره تا څه خاطر جنګ یې راوستی ما جنګ ټول عمر دې راته دروغ ویلي دي ما سره خبرې ونه کړې یا جلالیا مړمشلالیا زمینانه چادرو ویلی دینا وی خدای تیار ملی ونه دے جار جلالیا مړمشلالیا وی روغ بکلا چاتویل دزرحالو نا بایا داتی مړک بابا دې مړه